د حمدالله محب په ګډون نور لوړپوړي چارواکي ولې ننګرهار ته تللي دي. سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر پایه وګورئ چې خبر شئ. د ملي امنیت سلاکار د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په موخه ننګرهار ولایت ته ورسید. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب چې د ملي امنیت لوی رئیس، د کورنیو چارو وزیر، د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز یې ملتیا کوي، د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په موخه ننګرهار ولایت ته ورسید. د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د ننګرهار ولایت له محلي چارواکو، ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو، علماو، ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو له استازو او په دغه ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیرو سره وګوري او د هغوی ستونزې او وړاندیزونه به له نږدې واوري. له تاسو ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي لایک یې کړئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې وګورئ، زموږ ملال افغان یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. وخت ولرئ.